سلامونه او نیکې هیلې. په روغ ځان یوه بله روغتیایي خپرونه کې مو هرکلی کوو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ وای. بیا هم زه ساجاد شاه او زه ارغوان درته هرکلی کوم. روغ ځان د روغ وجود لپاره ګټورې روغتیایي مشورې تاسو سره شریکوي او د ناروغیو پر وړاندې پر وقایه، تشخیص او درملنه هم غږیږي. روغ ځان خپرونه میندو ته سپارښتنه ده ترڅو د خپلو ماشومانو د روغتیا په فکر کې شي او د ناروغیو پر مساعد کوونکو فکټورونو هم وپوهیږي. نن به هم روغ ځان غوره روغتیایي مطالب ولري. زه ډاډه یم چې والدین به یې واوري. بله، تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې نظافت نه مراعتول په شخص کې د ناروغیو سبب ګرځي. نو که خو دا ده چې ځینو ناروغۍ هم اوریدونکو ته ور وپېژنو. هو، نن را سره د روغ ځان په خپرونه کې د تبرکلوز پر ناروغۍ د زړه او د عمومي داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت الله څپان غږېدلی دی. د ډاکټر مرکې ته به له اوریدونکو سره یو ځای غوږ شو. سلامونه او نیکې هیلې احترامات د سولې پیغام راډیو درنو اوریدونکو، په خاص توګه د روغ ځان روغتیایي خپرونې اوریدونکو. نن را سره د زړه او د عمومي داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ښاغلی عصمت الله څپان را سره دی. د سره د تبرکلوز ناروغۍ په هکله خبرې کوو. دا چې تبرکلوز ناروغي څه ډول ناروغي ده، په کومو خلکو کې د رامنځته کېدو چانس زیات دی، نښې څه دي، مخنیوی څنګه کیدی شي، دا به د ډاکټر صاحب خبرو کې تاسو واورئ. ډاکټر صاحب، د هرکلي ترڅنګ د تبرکلوز پر ناروغۍ خبرې کوو. تبرکلوز څه ډول ناروغي ده؟ د الله په پاک او سپېڅلي نوم تاسو نه مننه. تبرکلوز یا د سل ناروغي یا نری رنځ یوه عامه میکروبي ساري ناروغي ده چې د افغانستان په شمول د نړۍ په کچه ګڼ شمېر وګړي د دې ناروغۍ څخه ځورېږي. دغه ناروغي د یو میکروب په واسطه رامنځته کېږي چې د مایکوبکټریم ټوبرکلوسس په نوم یادېږي او دغه یوه بکتریا ده او خصوصا په هغه کسانو کې چې د دوی د بدن دفاعي قوت یا ځواک ضعیف وي دغه ناروغي رامنځته کېږي. اشاره مو وکړه چې تبرکلوز یو ډول ناروغي ده چې د میکروب له امله رامنځته کېږي. په کومو خلکو کې د دغه ناروغۍ د منځته راتګ چانس زیات دی تر نورو خلکو؟ دغه ناروغي په هر چا کې رامنځته کېدلی شي او په هر عمر کې رامنځته کېدلی شي، خو هغه کسان چې د دې ناروغۍ په خطر کې ډېر زیات واقع دي هغه تنکي ماشومان دي، زاړه خلک دي او ټول هغه کسان دي چې د دوی د بدن دفاعي ځواک ضعیف وي. هر کله چې د بدن دفاعي قوت ضعیف شي نو دغه میکروب او نورو ټولو میکروبونو ته زمینه برابرېږي او د تبرکلوز بدمرغه ناروغي په کسانو کې خلکو کې تاسوس کوي یا صورت نیسي. دا چې د یو ماشوم یا د یو بوډا شخص معافیت ولې کمزوری کېږي، دا یوه ځانګړې موضوع ده، باید د بله خپرونه کې ورباندې خبرې وشي او څنګه غښتلی کېدی شي. خو د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه شی دی چې مثلا کله چې یو شخص پر تبرکلوز اخته شي کومې نښې په هغه شخص کې راڅرګندېدی شي؟ هر کله چې د تبرکلوز ناروغي په یو چا کې رامنځته کېږي نو د همدغې ناروغۍ نښې یا علامې هم په همغه ناروغ کې موجوده وي. یوه عامه نښه چې په دې ناروغ کې موجوده وي هغه بلغم لرونکی ټوخی دی چې د 14 ورځو څخه زیات وي یا د 2 هفتو څخه ناروغ ټوخی لري او کله کله د بلغم سره ناروغ وینه هم اچوي او د سینې د درد څخه هم ناروغ شکایت لري. د دې ترڅنګ دغسې کسان د ضعف او سستیا او کمزوري احساس کوي. دغسې کسان همیشه بې اشتها وي او بل دا چې خپل وزن ډېر ژر د لاسه ورکوي او دوی د بدن د عمومي دردونو څخه شکایت لري. دا په مجموع کې هغه نښې او علامې دي چې د تبرکلوز په ناروغ کې موجودې وي. ډاکټر صاحب، یو شخص چې پر تبرکلوز اخته وي دغه نښې پکې ولیدل شوي، هغه شخص باید څنګه په ټولنه کې ژوند وکړی شي یا د کورنۍ له غړو سره باید څنګه چال چلن وکړی شي؟ په دې هکله هم دوستانو ته معلومات ورکړئ. هر کله چې د تبرکلوز یو ناروغ په یو فامیل کې موجود شو نو هغه ته پکار دی چې د ماسک په استعمال سره د میکروبونو د خپرېدو څخه مخنیوی وکړي، ځکه موږ په لومړی کې وویل چې دغه یوه عامه میکروبي ساري ناروغي ده چې یو شخص څخه او بل شخص ته د ټوخي د لارې انتقالیږي. نو د ماسک په استعمال سره په تبرکلوز اخته شخص کولی شي چې د میکروبونو د خپرېدو څخه په کلکه مخنیوی وکړي او روغ کسان
کسان د دې ناروغۍ څخه د ماسک په استعمال سره وژغورل شي. همدارنګه د دې ناروغانو سره نږدې تماس یا نږدې کېناستل هم ممکن دي چې د ناروغۍ په اخیستلو کې یا د میکروب په انتقال کې مهم رول ولوبوي. نو پکار دي چې د دې ناروغانو سره د نږدې تماس یا کېناستل څخه په کلکه ډډه وشي او دغسې ناروغ کسان ماسک استعمال کړي او خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځي ځکه چې د دې میکروب په واسطه ککړ شوي لاسونه هم د ناروغۍ په انتقال کې مهم رول لوبوي. د دې سره په څنګ کې یا علاوه په دې د دې ډول ناروغانو سره یا د هر ناروغ سره باید بل ملګري او یا په فامیل کې د کورنۍ غړي ډیر باید یو صمیمانه رفتار وکړي، په مینه او محبت رفتار وکړي ځکه چې هر ناروغ یو د رواني فشار سره مخامخ وي. په ټولنه کې په فامیل کې ځان خنه غني یا ټیټي غني. نو پکار ده چې موږ هر ناروغ ته په کورنۍ کې یا په ملګرو کې لوړ احساس ورکو او مینه ورکړو چې دوی د رواني فشار څخه خلاص شي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د تشخیص ترڅنګ په درملنه هم راته وغږیږي نو دا برخه پای ته رسیږي. د دې ناروغۍ تشخیص البته په درو مهمو فاکتورونو سره کېږي. یو د ناروغ کلینیکي نښې چې ډاکټر ته بیانېږي چې ورته اعراض ویل کېږي. دوهم دا چې د علایمو د اورېدو څخه وروسته د ډاکټر لخوا ناروغ ته ځینې معاینات ورکول کېږي چې په هغه کې یوه عامه معاینه د بلغم معاینه ده. درې سهاره په نهاري باندې د ناروغ بلغم معاینه کېږي. که چېرې مثبت نو دا په دې معنی چې ناروغ د تبرکلوز په ناروغۍ باندې اخته دی. د دې ترڅنګ ناروغ ته د وینې ځینې معاینات او د سینې توره اکسره هم ورکول کېږي چې په دې کې هم د ناروغۍ هغه نښې موندل کېږي. درملنه یې البته په 6 میاشتو کې اجرا کېږي یا ترسره کېږي. لومړی ناروغ چې په لومړي ځل باندې په دغه ناروغۍ باندې اخته شو نو درملنه یې 6 میاشتې اجرا کېږي. البته هغه څه کسان چې دوی یو ځل د دې ناروغۍ څخه ښه شي، روغ شي او دوباره بیا هم په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو په دوی کې بیا دغه درملنه لږه اوږد مهالي کېږي یا په دې معنی چې د 6 میاشتو څخه ور اخوا زیاتېږي نو بیا هم دغه ناروغي د درملنې وړ ده او په مکمله توګه له منځه ځي. مننه.